د جلال آباد نوم چې واخلې د ډیرو خلکو ذهن ته لومړی ګرمي راځي، خو د همدې ګرم ښار ترڅنګ یو داسې ځای هم شته چې کله ورته ورسیږې د اوبو غږ او یخه هوا دې د ښار ستړیا هیره کړي. جوړ په خیر، که تاسې هم د جلال آباد ښار کې اوسیږئ او د ګرمۍ نه تنګ یاست یا د جمعې په رخصتۍ کې د ساتیرۍ لپاره یو آرام او ښکلی ځای لټوئ، نو نن به تاسې له همدې ځای سره بلد کړم. دا ځای د لوکس رستورانټونو او قیمتي تفریحي وسایلو لپاره نه دی مشهور. دلته خلک د طبیعت لپاره راځي، د سیند روانې اوبه، یخه هوا او شنه منظره داسې فضا جوړوي چې سړی څو شېبې د ښار له شور، دوړو او ګرمۍ څخه لرې احساس کړي. په ځانګړي ډول د مازدیګر لخوا دلته ګڼه ګوڼه زیاته وي. ځینې خلک یوازې د اوبو غاړې ته کښېني، ځینې خپلې کورنۍ راولي او ډېر ځوانان د همدې پاکو اوبو خوند اخلي او لامبي. دغه ساحه د جلال آباد ښار څخه یوازې شاوخوا 15 دقیقې واټن لري او د بېسودو پل لاندې موقعیت لري. که د ښار له ګرمۍ نه ستړي یاست، دا ځای خامخا یو ځل وګورئ. هر تفریح په پیسو نه کېږي. ځینې وخت د سیند غاړه څو شېبې ارامي او د طبیعت ښکلا هم د انسان لپاره تر ټولو ښه ساعت تېروي. که تاسې هم دې ځای ته مخکې راغلي یاست، خپل نظر په کمنټ کې ولیکئ، او که تر اوسه نه یاست راغلي نو د راتلونکي جمعې لپاره یې په یاد ولرئ.